د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور د رئیس مولوي ذبیح الله امیري شهادت یوه ضایعه بللی او د اسلامي نظام د دښمنانو ته یې په خطاب کې ویلي ستاسو دا بزدلانه کړنې به زموږ پر کلک ارادې او متین عزم هیڅ اغیزه ونه کړي. د تسلیت په دې پیغام کې شهید امیري ته د فردوس جنت د هغه کورنۍ او خپلوانو ته د جمیل صبر او اجر غوښتنه شوې. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي ذبیح الله امیري نن سهار له بهارک ولسوالۍ څخه د بدخشان مرکز فیض آباد ته پر لار و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د بریدګرو له ډلې یو یې د پیښې پر ځای کې امنیتي ساتونکو وژلی او دویم هغه په کم وخت کې ژوندی نیول شوی دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد حکومت د مطبوعاتو په هنداره کې د حکومت د 5 وزارتونو د لاسته راوړنو او کړنو راپور وړاندې کړ. مجاهد وویل د 2 میلیونو جریبو څخه د ډیرو دولتي او وقفي ځمکو تثبیت، د سلګونو زره قضایي دوسیو څېړنه، د تقنیني اسنادو ترتیب، د 10 زره افغان حاجیانو لپاره د حج د مناسکو د ادا کولو اسانتیاوي او د سلګونو قومي شخړو حل د دغو وزارتونو له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. هغه ټینګار وکړ چې دغه اقدامات د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا، د حکومتي خدمتونو د پراختیا او د اداري او قضایي چارو د ښه والي په موخه ترسره شوی دی. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد حکومت د رسنیو په هنداره کې تر نوم لاندې په یوه ناسته کې د 5 وزارتونو لاسته راوړنې او فعالیتونه تشریح کړل. نوموړي په دې ناسته کې د عدلیې، اطلاعات او فرهنګ، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایاتو د اورېدو، د حج او اوقاف او د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارتونو د فعالیتونو او لاسته راوړنو راپورونه له رسنیو او عامه خلکو سره شریک کړل. ښاغلي مجاهد وویل چې د ځمکو غصب د مخنیوي کمیسیون د روان لمریز کال په ترڅ کې په ټول هیواد کې له 2 میلیونو جریبو څخه زیاته ځمکه د دولتي او وقفي ځمکو په توګه تثبیت کړې ده. هغه زیاته کړه چې په همدې موده کې له 33 څخه زیاتو ښارګوټو د بیرته ترلاسه کولو حکمونه هم صادر شوي او اړوندو دوسیو د نورو قانوني پړاوونو د بشپړولو لپاره ځانګړو محکمو ته سپارل شوي دي. د ځمکو د تثبیت او استبداد په برخه کې 1400 مجلس قمري کال په ترڅ کې په ټول هیواد کې له 2 میلیونه او 440 زره جریبه ځمکې زیات اندازه اماراتي او وقفي ځمکې دا تثبیت شوي. همدارنګه په همدې کال کې د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استبداد کمیسیون له لارې د 9,040 او 640 جریبه اماراتي او وقفي غصب شویو ځمکو په اړه 280 د استبداد پرېکړې هم صادر شوي. ښاغلي مجاهد همدارنګه زیاته کړې چې د اسلامي امارت د عدلیې وزارت په دې موده کې 130 تقنیني اسناد چمتو، تصویب، ارزولي او څېړلي دي. همداراز دغه وزارت د 11 نړیوالو معاهدو، پروتوکولونو، تفاهم لیکونو، هوکړې لیکونو او قراردادونو په اړه حقوقي نظرونه هم وړاندې کړي دي. در سال 1447 هجری قمری به تعداد 137 اسناد تقنینی طرح، تصویب، تدقیق، تخریج فقهی و مطالعه همه‌جانبه شده و همچنان در جریده های رسمی به تعداد 24 عنوان اسناد تقنینی شامل قانون، اصولنامه، فرمان، طرز العمل و ضمیمه طبع، نشر و توزیع گردیده است. د اسلامي امارت ویان همدارنګه خبر ورکړی چې په ابتدایه، استناف، تمیز او ځانګړو محکمو کې 262,930 قضیې څېړل شوي دي. د هغه پر وینا سترې محکمې هم د اداري، جزایي، مدني، سوداګریزو، کورنیو او شکایتونو په برخو کې 6,411 دوسیې ته رسیدنه کړې ده. مجاهد زیاته کړه چې په دې موده کې له 180,000 څخه زیات شرعي اسناد صادر شوي او په اړوند ډیټابیس کې ثبت شوي دي. هغه همدارنګه وویل چې د قضایي نظام د ظرفیت لوړولو په موخه له 1,220 دیني عالمانو څخه ازموینه اخیستل شوې او بریالي کسان اوس د سترې محکمې د قضایي زده کړو په ریاست کې تر روزنې لاندې دي. ستره محکمه در همین سال به 6,431 موضوع قضایی و اداری شامل قضایای جزایی، مدنی، تجارتی، خانوادگی و شکایات رسیدگی کرده و در مورد 67 استفتاء که از سوی نهادهای مختلف ارسال شده بود به بنیاد شریعت اسلامی و فقه حنفی پاسخهای شرعی داده است.
د دې ناستې په بله برخه کې د اسلامي امارت ویان د ارشاد حج او اوقافو وزارت لاسته راوړنې هم تشریح کړې. د هغه پر وینا دغه وزارت د روان هجري لمریز کال په ترڅ کې له 10,000 افغان حاجیانو لپاره د حج د مناسکو د ادا کولو زمینه برابره کړې ده. همدارنګه د عمرې د تنظیمونکو 108 شرکتونو د جواز له صادرولو وروسته له 9,000 څخه زیات عمره کوونکي یې سعودي عربستان ته لیږلي دي. ښاغلي مجاهد همدارنګه اعلان وکړ چې د هیواد په کچه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا 432 شخړې هوارې او حل و فصل شوي دي چې له دې ډلې 99 لوی شخړې او 333 وړې شخړې وي. د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو څرګندونو په دوام د هرمز تنګي د ایران شتمنۍ او احتمالي تاوتریخوالی په اړه بحثونه روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادي ویلي په عمان مذاکراتو کې د هرمز تنګي د سویلي مسیر د فعال ساتلو غوښتنه شوې وه، خو ایران دا غوښتنه نه ده منلې. بل لوري ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي واشنګټن به د ایران له هغو شتمنیو څخه چې د امریکا تر کنټرول لاندې دي د زیانونو د جبران لپاره کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادي ویلي د عمان په مذاکراتو کې مقابل لوري غوښتنه کړې وه چې د هرمز تنګي سویلي مسیر فعال وساتل شي، خو ایران دا غوښتنه نه ده منلې. هغه ویلي ایران مقابل لوري ته واضح کړي چې هره پایله به ولري، خو د هغوی وړاندیز شوې طرحې به ونه مني. تنگه هرمز رو مجددا در اثر جنایاتی که آمریکا انجام داد حدود بیش از 2 هفته قبل بستیم. گفتگوهایی در عمان برگزار شد و در واقع اصرار طرف مقابل این بود که همین مسیری که در جنوب باز کردند و تردد کشتی ها از همین مسیر جنوب ادامه پیدا بکنه تا حالا مذاکرات ایران عمان به یک نتیجه برسد، اون مسیر بسته بشود. هیئت ایرانی اون رو نپذیرفت. همه باید بدانند که تنگه هرمز بر اساس اراده ملت مبعوث و رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی به نیابت از مردم مبعوث رقم خواهد خورد. په همدې حال کې د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ایران سره د روان کړکېچ د حل لپاره مثبت او دوستانه خبرې روانې دي او هیله یې ښودلې چې جګړه پای ته ورسیږي. ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ له 3 ورځني ځنډ وروسته د وضعیت د ښه کېدو فرصت رامنځته شوی او د سولې لپاره ښه چانس موجود دی. هغه خبرداری ورکړی چې که روانې خبرې کومه پایله ورنه کړي، امریکا به بیرته خپل پخواني پوځي اقدامات ته ستنه شي. د امریکې ولسمشر ویلي واشنګټن به د ایران له هغو پیسو څخه چې د امریکا تر کنټرول لاندې دي د هغو زیانونو د جبران لپاره کار واخلي چې د ده په وینا ایران اړولي دي. نوموړي ویلي د ایران کنټرول شوې شتمنۍ به د تاوانونو د ورکولو لپاره وکارول شي. موږ به د ایران له هغو پیسو څخه چې زموږ تر کنټرول لاندې دي د هغو زیانونو د جبران لپاره کار واخلو چې ایران یې اړولي دي. په بل عبارت د ایران هغه شتمنۍ چې زموږ په واک کې ده د تاوانونو د ورکولو لپاره به وکارول شي. له دې سره سم د ایران د قضایي قوې رئیس غلام محسن محسني اژایي ویلي هغه هیوادونو ته چې د امریکا لپاره خپله خاوره د جنګي جرمونو د ترسره کولو په موخه په واک کې ورکوي خبرداری ورکړی دی. دشمنه، نه خواب میره، نه دست برمیداره، نه بله هر وقت به استیصال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه. این ممکنه چون از روی استیصال، اما به هیچ وجه از نقشه‌ای که برای نابودی حق داره دست بر نمیداره که نه شیطان صفتها هیچ وقت. و امروز هم به هیچ وجه ما نباید غافل بشیم. امروز هم باید واقعا هوشیار بود، توجه داشت. دا په داسې حال کې چې د نړۍ د خامو تیلو بیه د دوشنبې ورځې د راکړې ورکړې په پای کې د پام وړ راټیټه شوې چې له امله یې د برنټ خام تیلو بیه د جولای له 18 راهیسې خپلې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېد.
شنونکي وایي د دې بدلون مهم لامل د ایران او امریکا ترمنځ د کړکېچ د کمېدو نښې او په بازارونو کې د اندېښنو راکمېدل دي. اسلامي امارات اعلان کړی چې په کابل کې د افغانستان او ازبکستان د سوداګریزې غونډې پر مهال د افغان او ازبک سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د څه باندې $200 میلیون په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي. دا په داسې حال کې چې پرون هم د مزار شریف په ښار کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو او شرکتونو ترمنځ د $50 میلیون په ارزښت 25 تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. په داسې حال کې چې اسلامي امارات د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پراخولو لپاره هڅې کوي، افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې د همکاریو د پیاوړتیا په برخه کې یو نوی ګام پورته کړی دی. د دواړو هیوادونو د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د لسګونو هوکړې لیکونو او د همکارۍ د تفاهم لیکونو لاسلیک کېدو د سوداګرۍ د کچې د لوړولو، د پانګونې د جذب او افغانستان د سیمې مهم ترانزیتي دهلیز په توګه د بدلولو لپاره هلې زیاتې کړي دي. په دې وروستیو کې اسلامي امارات اعلان وکړ چې په کابل کې د افغانستان ازبکستان د سوداګریزې غونډې پر مهال د افغان او ازبک سوداګرو او پانګوالو ترمنځ 22 سوداګریز هوکړې لیکونه چې ارزښت یې له $200 میلیون څخه زیات دی لاسلیک شول. په دې غونډه کې د اسلامي امارات د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي، د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال جمشید خواجیوف او د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور نږدې 300 استازو ګډون کړی و. عزیزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان او ازبکستان د پانګونې د پراختیا او د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د پام وړ ظرفیتونه لري. نام دیگر اقتصاد داد ستود است. به هر پیمانه‌ای که با کشورهای منطقه و همسایه ما رابطه خوبتر داشته باشیم، داد ستود خوبتر داشته باشیم، اثرات مثبت به اقتصاد همه کشورهای زیر داخل میتونه داشته باشه. د اقتصادي شنونکو په باور د افغانستان او ازبکستان ترمنځ همکاري کولی شي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، د پانګونې د زیاتوالي، سوداګرو ته د نویو فرصتونو د رامنځته کېدو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو د ودې لپاره زمینه برابر کړي. د دوی پر وینا د دغه هوکړو عملي کېدل به نه یوازې اقتصادي همکاري لا پیاوړې کړي، بلکې افغانستان به د سیمې له مهمو ترانزیتي او سوداګریزو دهلیزونو څخه بدل کړي او د هیواد اقتصادي ودې بهیر به هم چټک او پراخ کړي. امضای توافقنامه‌های تجارتی میان افغانستان و کشور ازبکستان یک خبر خرسند کننده برای تجارت افغانستان و کشور ازبکستان میباشد. افغانستان چرا مهم است برای ازبکستان؟ به خاطر که افغانستان یک موقعیت استراتژیک داره و یک موقعیت ژئوپلیتیک داره. هرگاه کشور ازبکستان وارد یک تعامل و وارد یک تفاهم متقابل با کشور افغانستان شود، میتواند از مزیت مطلق یعنی موقعیت جغرافی افغانستان به نفع خود استفاده نماید. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سرقونسل او د سوداګرۍ اتشه د دوبۍ د سوداګرۍ خونې له رئیس سره وکتل. په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او دوبۍ ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، له کابل څخه دوبۍ ته د تازه میوو د صادراتو لپاره د مستقیم هوایي دهلیز د رامنځته کولو، په نړیوالو نندارتونونو کې د افغان سوداګرو د ګډون لپاره د زمینې برابرول او همدارنګه د سوداګرۍ او پانګونې د همکاریو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. د یک تلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.